کې ډوب ډوب خلک سره هغه کې به د حاجي غفور مثال ول یوه خبره کم بله لکۍ راته وایي شلګر کې موږ ډاکټر صاحب په بیت کې سره ناست وو هاوس یعنې کور کې بیا هلته یو ډېر بېچاره سپین ږیری اندړ راغی بیا هغه درجان کاکا نومېدو بیا دا موږ پتیجې یعنې ورېرونه دا هغه کوي مزاحیان دي بیا دغه ورته ویل چې دا موږ کاکا له لندنه چې راغلی بیا ده وویل چې یو وخت کې موږ کټواز ته راغلي وو ته ورې نه وې ما ورته ویل په هغه ټایم کې زه په لندن کې وم دا په لندن کې چی کړو ما ورې خو دا لندن کې موږ مال د وخانو کمپنۍ ده موږ مال داسې ماشینان لرو چې وښ تور رنګ لري ماشین ته ودروو وړي یې خواته سپین جوړ شي This is the doing the planking or sometime د ملکې مال دا د جشم دپاره سر و کال موږ لګیا یو کال بل کال جشم ته موږ دا اوکان سازوو د موږ دغه کار ده ته دوی ویل یې کیندې وسه یو نمونه جنې جوړ بل نمونه کوي دغسې یې کوو بیا تېره پلا بیا ورغلی او ماتې مې ورته ویل چې ګوره اوس چې بیا ټلیفون راکړی دا خړ خرم په کار دي